حتى ان من سمت همته الى مزيد الوقوف يرغب في الاطول والاكبر ومن اعجله الوقت عنه يقتصر على الاصغر والاقصر. اول الناس فيما يعشقون مذاهبه والفن خير كله. یوزل ترجمه د عبارتو کئی رازو د کلمات وضاحت تبیا د مبارک فرمائی حتی ان من سمت همته تردیدی وی د چاچ زیات وی همت د الى مزید الوقوف د زیاتو پوهیدو د پاره د چا همت داوی چې زیات پوها شم او زیات پوها حاصل کم نو یرغب فی الاطول والاکبر نو هغه بچی د رغبت کوي او میلان بکوي فی الاطول والاکبر هغه اوږد کتاب ته او لوی کتاب ته چې هغه کفایت المنتهی ده. یعنی خلاصه دا و د مخکې ویل چې ما دو شرحې ولیکلې یوه غټه و بله څه شی دا هدایه وړه ده او غټه یې څه شی وه کفایت المنتهی. نو بې ځایه خو نه ده. ولې وی خلکو ته به کتلی کېږي د چا چې همت څه شی وي لوړ وي او غواړي دا چې زه زیاته پوهه حاصله کما نو هغه رغبت ته چا طرف ته کوي هغه لوی کتاب کې رغبت کوي لوی کتاب ته رغبت کوي چې کفایت المنتهی ده. ومن اعجله الوقت عنه يقتصر على الاكثر والاصغر او چا لره چې وخت تنګ وي نو هغه اقتصار کوي على الاكثر پاغې کوتا او په وړې باندې یعنی پاغې وړې شرح او په کوتا شرح د دغې کتاب باندې اکتفا کوي چې هغه وړو کوتا شرح چې دی دا هدایه ده. دا څه شی ده؟ ما پاگی کتاب بدایت المبتدی څه شی ولیکله شرح ولیکله نو چې اوله مې ولیکله نو ډېره غټه وه دا مخکې مو ویل فکر مې وکړه چې دوی نه به څوک څه شی نه کوي استفاده نه کوي بیا مې ویل چې راځه وړه شرح پې ولیکه نو بې ځایه دواړه نه دي. ولې کله چې د چا جلتي وي او غواړي چېره به زر زر مختصر حالات راواخلم او مسله معلومه کړم نو هغوی د چا ته رجوع کوي او چې کله د چا څه شی وي جلتي نه وي او دی غواړي چې زه ډېر مهارت را حاصل کړم په ډېرو مسایلو پوه شم نو هغوی د رجوع چاته کوي کفایت المنتهی ته. او باوجود د دې د مبارک وی وللناس فیما یعشقون مذاهب او خلکو لره د خپل محبوب څیز په باره کې مختلفې طریقې وي خلکو لره د خپل محبوب شي په باره کې څه شی وي مختلفې طریقې وي د چا چې د یو شي سره محبت وي او د یو شي سره مینه وي نو بس دا مختلفې نو چا غټ کتاب سره مینه وي او د چا واړه کتاب سره مینه وي بس دا د هر چا خپلې لارې دي خپلې طریقې دي. خو خلاصه د ټولو دا د مبارک وی والفن خیر کله او دا فن چې دی دا سراسر خیر دی ټول خیر دی. دغه خپله دا د فقه فن چې دی نو که چا پکې وړوکی کتاب لیکلی او کچا پکې غټ کتاب لیکلی نو دا فن سراسر څه شی دی خیر دی. بیا مبارک فرمی ثم سألنی بعض اخوانی بیا غوښتنه وکړله زمانه بعضې دوستانو زما ان املی علیهم المجموع الثانی د څه شي غوښتنه یې رانه وکړله ان املی علیهم المجموع الثانی چې زه املا کړم دوی ته د دویمې مجموعې هغه یو نه چې فارغ شوم کفایت المنتهی نه نو دوستانو رانه پوښتنه وکړله چې اوس موږ ته یو دویمه مجموعه املا کړه چې هغه مجموعه د چا وه د دې هدایې دا راته املا که وی وایه وی لیکه نو دی مبارک فرمایي نو فافتتحته نو ما شروع کړله په دغې کتاب کې مستعینا بالله تعالی مدد حاصلونکی ام پر رب العالمین باندې مدد غوښتونکی ام د رب العالمین نه پس شي کې
فی تحریر ما اقاوله په لیکلو د چا کې د هغه وینا کې چې زه کومه وینا کوم، دا کومه وینا چې زه کوم نو په هغې کې د رب العالمین نه چې دی زه مدد غواړم، متضرعا الیه عاجزي کوونکی یم دغه رب العالمین ته په اسانتیا د هغه څه کې لما احاوله چې هغه زه را حاصلوم او کوم مقصد دی زما وجه څه شی ده. انه المیسر لکل عسیر یقینا دغه رب العالمین اسانونکی د هر سخت شي لره، وهو على ما یشاء قدیر او دغه ذات په هر هغه څیز باندې چې دی اراده وکړي په هغې قدرت لرونکی دی. وبالاجابة جدیرنا او دغه ذات چې دی په اجابت باندې جدیر او لایق دی، لایق د دې دی چې زموږ سوال قبول کړي. وحسبنا الله ونعم الوکیل او کافی دی رب العالمین مونږ لره، ونعم الوکیل او ښه کارساز دی مونږ لره کافی دی او دغه رنګې چې دی ښه کارساز دی. نو تاسو راشي مولوي صاحبانو اوس کلماتو ته دا اول کې راغله حتی ان من سمت همته، دا سمت چې دی مولوي صاحبانو د سمون اخستلی شوی دی د دې معنا دا بلندي، بلندي اوچتوالی. نو د چا چې اوچت همت وي، همت یې اوچت وي، دا اعجله الوقت چې راغی نو اعجله خو د تلوار نه دی، اعجله الوقت نو راپورته کېدل تلوار کړی وي د لره وقت، نو دا نسبت د اعجال چې دی دا وقت د څه شی دی؟ دا مجاز عقلی دی، مجاز دی مولوي صاحبانو. لکه انبت الربیع البقله دا املی چې راغلی د املا نه اخیستلی شوی د املاء الکتاب، نو مراد یې نه دي ځکه چې دی لیکل دي. اقاوله راغلی مقاوله په معنا د قول سره ده، لیکن په دې کې چې کوم زیادت مزاوله ده یعنی هغه په قول کې نشته دی مقاوله. احاوله معنا اراده کول او په حیلې سره یو شی طلب کوله، لکه حدیث مبارک کې راغلی اللهم بک احاول وبک اقاول. نو دا دعا به حضور کله چې محبوب به دشمن ته مخامخ کېده نو دا دعا به ویله. میسر صيغه د اسم فاعل ده د یسر نه اخیستلی شوی په معنا د اسانتیا سره، او عسیر مولوي صاحبانو د عسر نه اخیستلی شوی دی په معنا د ګران سره، او جدیر چې دی دا فاعل وزن دی راځي په معنا د چا سره؟ د لایق سره، په معنا د چا سره؟ دا د لایق سره. دا وروستو چې د مبارکو فرمیل شعر یې وویلې او په دې شعر کې بیا وویلې وللناس فیما یعشقون مذاهب. دا اصل کې مولوي صاحبانو شعر چې دی دا د فرزدق شاعر دی، دا فرزدق چې دی یو شاعر تیر شوی دی د عربانو د شعراونه او خطرناک شاعر دی. تاسو که د کتابونه وګورئ عجیبه عجیبه شعرونه د په کتابونو کې چې دی هغه رانقل دی. نو د هغې اشعارو د جملې نه چې دی یو شعر دا دی فرزدق، دا حارث ابن سعید ابن حمدان التغلیبی الربیعی ابو الفراس الحمدانی الامیر الشاعر وهو ابن عم سيف الدولة، كان رأسا في الفروسية والجود وبراعة الأدب، مات قتيلا وعمره 37 سنة. پسلو په 19 کلونو کې چې دی وفات شوی دی. نو چا ویل چې منصوب دی دا شعر دته ابو فراس ابن حمام ابن غالب ابن صعصعه چې مشهور په فرزدق باندې و. پیدایش ته د شوی دی په 18 هجرۍ کې. نو د شعر یو حصه دا وه ومن مذهبي حب الديار لأهلها وللناس فيما يعشقون مذاهب. دا لیلا عامریه دا د چې دی معشوقه وه. نو دی د هغې په کور باندې تېرېده. نو د چې دی او فرمیل دی شاعر وی په ما باندې لازمه ده چې زه باید لږ توقف وکم زما د دغې محبوبې د کور ترڅنګ په شوق سره.
او په دغه دوران کې چې دی لیملی علی الشوق والدمع کاتبو لیملی علی الشوق چې زه لیکل وکمه د شوق په اساس باندې او سترګې مې د اوښکې مې د سترګو نه روانې او په دغه حالت کې زه چې دی د دغې محبوبې په مدحه کې یو شی ولیکمه ومن مذهبي حب الديار لأهلها وی زما مذهب دا دی چې د کورونو سره محبت کول دا مې مذهب دی د کورونو سره محبت کومه د وجې د اوسېدونکو د هغې کورونو نه کورونه راته ځکه ګران دي چې څوک اوسېږي پکې د چا د خاطره چې دی زه د هغې کورونو سره محبت او مینه کوم او بیا ویلې وللناس فیما یعشقون مذاهبو او د خلکو د خپل محبوب شي په باره کې مختلف مذهبونه وي د هر چا خپل خپل نظر وي نو یو شي سره محبت کوي نو بس خپله طریقې وي خو لیکن زه د کورونو سره محبت کومه د وجې د چا نه د وجې د دې نه چې په دې کورونو کې څوک اوسېږي په دې کورونو کې څوک اوسېږي نو دا شعر چې ده راواخسته نو خلاصه د شعر د دا وه چې هلکه د هر چا خپل خپل نظرونه دي نو وللناس فیما یعشقون مذاهب تاسو وګورئ یو څوک په چا مین وي نو که هغه ښه وي او که بد وي خو بس د معشوقه او محبوبه ده نو د یو چا د چا سره تعلق وي د چا یو چا عقیده وي یو نظر وي یو فکر وي دا په مغې روان هغه ورته ښه لګېږي وللناس فیما یعشقون مذاهبو مسله ده نو بس وایي دا شعر دا دی یعنی خلاصه د خو دا شعر دي ذکر راواخسته خلاصه دا ده چې کتابونه خو ما د ولیکل نو یوه غټه شرحه وه او یوه وړه غټه څه شی وه کفایت المنتهي وړه څه شی ده هدایه نو څوک به د هغې شوقیان یو څوک به د دې شوقیان وي وجه څه شی ده وللناس فیما یعشقون مذاهب خلکو لره په هغه څه کې چې دوی ورسره محبت او مینه کوي او د هغې معشوقې وي نو دوی لره پکې هغه طرق دي مختلف آخره کې بیا دعا وکړله حسبنا الله ونعم الوکیل د دغې دعا فضیلت په حدیث مبارکو کې راغلی او دغه دعا چې دی قرآن کریم کې چې دی هم ذکر ده قرآن شریف کې راځي که نه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم او د هغوی نه ویرېږي نو فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل احادیث مبارکو کې هم د دې دعا څه شی راغلی دی فضیلت راغلی خلاصه د هغې اما بعدونه ګرچې دلته اما بعدو ونه ولیکن دا مضمون د دې باچې وه چې د دا دیباچه ذکر کړله باعث علی تصنیف ذکر که په دې فن کې په ما څه باعث و چې په دې فن کې مې کتاب ولیکو ځکه دا فن ټول خیر دی لکه اوس یې دلته ویلی فن بهترین خیر دا خیر بلې دا راته ویلي چې کتاب و په هغې کتاب باندې شرحه و کتاب بهترین کتاب و 2 شرحې پې لیکلی شوي وي یو مې غټه شرحه ولیکله چې کله فارغ شم ما ویل دا اوږده ده بیا مې پې وړه شرحه ولیکله نو دا باعث و را باندې د دوستانو غوښتنه وه د هغوی مطالبه وه هغه کتاب کې لږ یو څه مشکلات و د هغې د حل دپاره را ولګېدلم دا کتاب مې ولیکه د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامع دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ